الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. قدرمندو مسلمانانو مؤمنانو مجاهدین ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو تر ټولو مخکې تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دا لوی اختر د ټولو مسلمانانو د پاره د نیکمرغۍ اختر وګرځي. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو نیک اعمال قبول کړي. الله جل جلاله دې د حجاج کرامو حجونه مبرور وګرځي. الله دې حجونه قبول کړي. الله جل جلاله دې د ټولو اضحیې صدقات په خپل دربار کې قبول کړي. قدرمندو مسلمانانو ورونو، اخترونه په اسلام کې الله جل جلاله د مسلمانانو د خاصو عباداتو د پاره ورځې مقررې کړې دي. د لوی اختر د ورځې خاص عبادت دغه لمونځ دی چې مسلمانان ورته جمع شوي دي، او د لمانځه نه وروسته د اضحیې واجب ادا کول دي. اضحیه پر هر هغه چا باندې چې د 200 درهمو د نصاب مالک وي، تر حاجت زیات دومره شی ولري، نو اضحیه ور باندې واجب ده. که نر وي که ښځه وي، نو دا د مسلمانانو دپاره یو عظیم عبادت دی. تاسو ته معلومه ده څوک اضحیه وکړي، مخکې تر دې چې د اضحیې وینه ځمکې ته رسیږي، الله جل جلاله د اختري اضحیه کوونکي ګناه یې الله بخښي، او په ورځ د قیامت باندې به د ده اضحیه مکمله د ټولو اجزاو سره د ده په نیکو اعمالو کې شاملیږي. الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دا بهترین عبادت ادا کړي، که نر دي که ښځې. او دا لوی اختر کې غنیان خاوندان د مالونو به اضحیې کوي. په دې کې الله پاک دا حکمت دی چې دا غنیان به پر دې فقیرانو باندې رحم و شفقت کوي،
د وزهیه غوښې په 3 حصې کې یوه حصه د ځان دپاره، یوه د میلمه دپاره او یوه حصه یې د علاقې د کلي د مسکینانو فقیرانو دپاره، د ناوسو دپاره. نو تاسو دا ناوسه خلک د خپل فکر سم باسئ، د هغو سره مرسته امداد. مسلمانانو ورونو، الله پاک جل جلاله د اسلام یو د رحم او د شفقت دین انسانانو دپاره مقرر کړی دی. الله جل جلاله مسلمان د مسلمان ورور بللی دی. انما المؤمنون اخوة. پکار دی چې هر مسلمان د بل مسلمان سره د ورور په څیر باندې معامله وکړي. د مسلمان اولادونه د ځان اولادونه وبولي، د مسلمان تکلیفونه او مشکلات د ځان وبولي، رحم او شفقت ورباندې وکړي، امداد او کومک ورسره وکړي. که ضرورت پیدا شو د ضرورت په حل کې کومک ورسره وکړي، که ناجوړي ورته پیدا شي یا بل تکلیف ورورسېږي، پکار دی چې ټول مسلمانان د هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره امداد وکړي. زموږ په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي، مسکینان دي، فقیران دي، او 40 کاله په دې ملک کې داسې حالت تیر شوی دی چې خلک د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، خلک د خپلو تجارتونو څخه بې تجارته شوي دي، د خپلو مزدوریو څخه بې مزدوري شوي دي، د خپلو جایدادونو ملکونو څخه جلا شوي دي، په نورو وطنو کې مهاجر شوي دي. زموږ استازو به څومره د دې خپل ملک مسلمانان په نورو ملکونو کې مهاجر وي. الله جل جلاله دې په خیر او عافیت باندې خپل ملک او خپل وطن ته راولي. الله جل جلاله دې په خپل ملک کې پوره مشکلات ور حل کې الله دې د عزت ژوند په خپل ملک کې د دې په نصیب کې. موږ هم کوشش کوو چې دا مهاجر ورونه چې د بل په ملک کې د تکلیف شپې تېروي، دردونکې خبرې راځي اورو یې، مهاجرو باندې دا تکلیف دی، مهاجر نیول شوي دي، مهاجر بندیان دي. دا د زغم نه دي، د برداشت نه دي. رب العالمین صفاست کوو چې الله پاک ته خپل وطن ته عافیت راولي. دا د مهاجرو سلسله الله جل جلاله نور قطع کی او خپل ملک مو امن او سلامتی راشي. دا چې مو په خپل ملک کې خلک مهاجر دي، د خپل وطنو سره نور وطنو ته تللي دي، سرپناه نه لري او کار او روزګار نه لري. پکار دي چې هر مسلمان د بل مسلمان سره تعاون او کومک وکړي. بالخصوص په افغانستان کې دغه مجاهدین ورونه چې دي د مسلمانان دا بیا ډېر کومک یو بل ته ورکړي او پر حال یې پوښتنه وکړي او خپل منځ کې محبت اخلاص پیدا کړي. الله جل جلاله د 40 کالو وروسته په افغانستان کې یو داسې امن راوستی چې مخکې به د شار خلک سارا ته نسو وتلی، د سارا خلک شار ته نسو راتلی، حتی په دې شار کې د یوه سړک خلک بل ته نسو تلی. اوس الله جل جلاله دا امن راوستی چې لارې خلاصې شوې، د سارا خلک شار ته راله، د شار سارا ته ولاړه. نو پکار دی چې اوس یو د بل کومک سره وکړي، تعاون سره وکړي.
لاس سره ورکړي، محبت سره وکړي او د خپل ورورګلوي وساتي او د خپل امن چې الله جل جلاله راوستلی دی د دې حفاظت او ساتنه وکړي. ګوري دا امن او دا نظام او دا حالت دا په ډیرو تکلیفو باندې راغلی دی، دا په ډیرو مقدسو وینو باندې راغلی دی، ډیرې پاکې او مقدسې وینې توی شوې. رب جل جلاله دې قبول کړي. ډېر مجاهدین، حافظان، طالبان او مسلمانان ورونه شهیدان شوه او ډېر کورونه خراب شوه او ډېر زخمیان شوه، ډېر معلولین شوه. یتیمان مو په دې ملک کې ډېر دي، دا ماشومان مو یتیمان شوه، ښځې کونډیانې شوې، کورونه خراب شوه. په ډېر لوی قیمت باندې دا امن او دغه حالت الله پاک راوستلی دی. اوس مسلمانانو ته دا پکار دی چې ساتنه یې هم په دغه عمرې قیمت باندې وکړي او په هر قیمت چې دا امن ساتل کیږي، دا نظام ساتل کیږي، دا د ټولو مسلمانانو دی. مسلمانانو ورونو دغه افغانستان امن او اسلامی نظام دا د ټولو مسلمانانو لپاره یو د خوشحالي او د ویاړ خبر دی. دا ټول مسلمانان په دې خوشاله دي چې الله جل جلاله په افغانستان کې مسلمانان کامیاب کړل. الله پاک د اشغال څخه خلاص کړه، الله پاک د دې ظالمانو کافرانو څخه خلاص کړه او د دې مجاهدینو د دې افغانستان د مسلمانانو مقاومت او مقابله او دا جهاد ټول دنیا یستایي چې دا واقعي مسلمانان دي او واقعي د کفر مقابله وکړه، جهاد یې وکړي او د جهاد په نتیجه کې الله پاک کامیاب. مسلمانانو ته اوس داسې یو فکر پیدا شوی دی چې که څوک په اخلاص باندې د الله د رضا دپاره داسې مقابله وکړي لکه په افغانستان کې چې اوس دا ممکنه ده چې الله پاک به مسلمانان آزاد کړي، الله پاک به مسلمانان مستقل کړي، الله پاک به مسلمانان خپلواک کړي. لکه افغانان چې نن الله جل جلاله مستقل او خپلواک کړي دي. مسلمانانو ورونو دا زموږ استقلال او خپلواکي په اسلام کې دا یو لوی نعمت. مسلمانانو نن موږ الله پاک داسې خپلواک او آزاد کړي یو چې د اسلام هغه واقعي حکمونه چې تطبیقوو زموږ په مخ کې هیڅ مانع نشته، هیڅ مشکل نشته. د دنیا د هیڅ تر هیڅ قدرت لاندې در تاثیر لاندې موږ نه یو چې په دې اسلام کې دی یا معامله وکړو یا د واقعي اسلام را نه ولو. دا نو اوس زموږ په قوت پورې، زموږ پر غیرت پورې، زموږ پر ایمانداري پورې تعلق لري چې اوس نو د اسلام څنګه راولو. په مخ کې مو هیڅ مانع نشته او کوشش به کوو ورونو چې اسلام لکه څنګه چې د دې اسلام دپاره 40 کاله جهاد سوی دی، قرباني ورکول سوي دي، وینې توی سوي دي، مجاهدینو جهاد کړی دی د دغه مقصد دپاره چې اسلامي نظام او اسلامي احکام د الله پر ځمکه باندې نافذ شي او عملي شي. اوس په الله جل جلاله ډېر لوی احسان کړی دی چې اسلامي نظام حاکم سوی دی او نافذ سوی دی. ورځ تر بلې د کامیابۍ خواته روان دي، اسلامي احکام عملي کیږي، شرعي احکام نافذیږي. دا یوازې د حکومت د امارت د رسمي مسؤلینو ذمہواري نه ده. ورونو تاسو ټوله چې یاست، که دا د حکومت مسؤلین دي، که تاسو ټول دغه ولس چې یاست، ټوله مسلمانان یاست،
ستاسو اسلامي ذمہواري او مکلفیت جوړیږي چې تاسو به یو ځای د دې سره د اسلامي نظام د تحکیم او د تنفیذ لپاره تاسو به د اسلام ورسره نافذوي کومک به سره کوي. زه خدا وایم چې دا امارت چې دی دا دغه ولس سره جوړ دی او ولس د دې امارت سره جوړ دی. دغه امارت د ولس خلک وای د اپساراو کې دغه په کلیو کې دغه په علاقو کې د پشارو کې چې د استاسو په کورو کې دغه مجاهدینو چې د شپې تیرولې دا شل کاله دا هغه مجاهدین دي تاسو ښه پیژنئ. دا هغه د نن د امارت مسؤلیت ور په غاړه دی. دا نور خلک نه دي. دا ستاسو بچان دي ستاسو اولادونه دي ستاسو ورونه دي ستاسو د کلی ستاسو د علاقې ستاسو د عقیدې او ستاسو د اسلام ورونه دي. هغه په دې مسؤلیتو کې راغلي دي. پکار دي تاسو ځان جلا ونه ګڼئ او دوی د ځان څخه جلا ونه ګڼئ. تاسو یو یاست. موږ او تاسو زما او د یو عام افغان مسلمان زما او دغه ترمنځ هیڅ فرق نشته. زم یو افغان مسلمان یم د افغانستان یو وګړی یو فرد هغه یو افغان مسلمان هیڅ فرق مو نشته. هغه عقیده هغه اسلام هغه ذمہواري چې دغه افغان مسلمان د هغه زما هم ده. خو فرق مو په دې کې دی چې زما ذمہواري درنه ده په نسبت یو فرد ته د افغانستان یو مسلمان یو فرد مسلمان زما بار دروند نور فرق مو نشته. زما مسؤلیت جوړیږي چې زه به د مسلمانانو مشکلاتو ته لاسرسی کوم عدالت به تامینوم خلکو ته به ښه زندگی برابروم ښه شرایط به برابروم اسلامي احکام به نافذوم. دا زما مسؤلیت په دې کې نو د دې زمانې زه د دې زمانې مسؤل یم چې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې وایي یا الله راسن به راسن ما ته سر په سر باندې راکه دا په امارت کې دا ما چې امارت کړي سر په سر جزا راک یعنی ما نه ګټه نه تاوان زه ثواب نه غواړم بس عذاب مه راکوه. نو چې عمر رضی الله عنه دا وایي زه به څه وایم. نورونو زموږ ټول مسؤلین چې دي هغه داسې عاجز دي ضعیف دي کمزوري دي چې د الله نصرت نه وي ورسره د دې مسلمانانو کومک نه وي ورسره دا اسلامي احکام شرعي نظام نشي چلولی. حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الله پاک او دغه مؤمنان دا ستا دپاره کافي دي په تنفیذ کې د شریعت. ورونو تاسو د الله پاک نصرت او تاسو دا به د دې نظام ملګري یاست بیا به په دې نظام کې اسلامي نظام حاکمیږي. د دې امارت څخه ځان مه بیلوئ. امارت ستاسو دی تاسو د امارت یاست. ورونو دا خو زه درته وایم چې د افغانستان د مسلمانان چې دي یقینا دغه امارت د دې هغه حکومت هغه نظام دی چې هغه د دې غوښتنه د 40 کاله هغه راغلی. زه خدا د دې ملکیت بولم. زما خپل عقیده دا ده چې دغه حکومت په ډیرو کلونو داسې حکومت افغانستان کې نه دی راغلی لکه اوس چې د خلکو مملوک حکومت یعنی د خلکو ملکیت دغه د خلکو حکومت دی دغه د مسلمانانو د تقاضاو او د دې د غوښتنو چې هغه دی غوښتل هغه حکومت چې اسلامي نظام ورې په دې کې بیا خدای تعالی ته به مسؤل سو کوم د دې نظام کومک ونه کوي ملا مو ونه تړله بیا چې دغه نارې موږ وو چې موږ اسلام غواړو موږ شریعت غواړو موږ اسلامي حکومتونو نافذول غواړو دا به ډېره لیرې. ورونو د شوروي د وخته چې موږ پکې کې موجود یو دا زموږ قرن دی په لکاو خلک شهیدان زخمیان مهاجر په میلیونونو در دغه شعار لاندې شوه چې اسلامي نظام غواړو موږ شریعت غواړو.
د 20 کاله د امریکې په اشغال کې د ناټو په اشغال کې ډیر فدایان وسوه، ډیر وینې مقدسې توی سولې او دغه ټولو مسلمانانو وویل چې موږ اسلامي نظام غواړو. اوس خو دا دی راغلی اسلامي نظام، الله امتحان راوړي. اوس به د اسلامي نظام سره څه کوي؟ اسلامي نظام به ټینګوي، کومک به کوي، که به بیا نور خواهشات پر د مخه کوو. اوس د الله په امتحان کې یو، موږ هم د الله په امتحان کې یو، د ولس هم د الله په امتحان کې دي، دنیا هم د الله په امتحان کې ده. کفر او اسلام ټول د الله په امتحان کې اوس راغلي چې اوس به څه کوي؟ اوس به دنیا زموږ سره څه کوي؟ اوس دنیا هم په امتحان کې راغلی ده، غرب هم په امتحان کې راغلی دی. په افغانستان کې مکمل اسلامي نظام حاکمیت دی او امن دی. په یوه نقطه کې د افغانستان هیڅ قسم بې نظمي بې اطاعتي نشته او دغه اطاعت چې نن د دې خلکو دی، د دې ولس، د دې مسلمانانو، دا په زور نه دی، دا په جبر باندې نه دی. که په جبر باندې وای نو در پرونده پر چې ناټو دلته جنګېدل په جبر بیا امنیت راوستلی وای، خو هر څه ورسره ملګري وای. دا جبري امنیت نه دی، دا د زړه امنیت دی. دا خلک په زړه باندې د امارت اطاعت کوي او د امارت خبره مني. امارت په راز کې ټول علما دي. ګوري دغه علما دي چې شریعت او اسلام مسلمانانو تشریع او د جهاد قیادت په مخ بیولې. دا خلک اوس اطاعت ځکه کوي چې دا خلک د شریعت مقتدایان بولي، چې دا شریعت نو قلبا یې منلی دي. اوس دنیا مریانه ده چې اوس دا افغانستان موږ په رسمیت ځکه نه پیژنو چې دا په زور راغلی. دا یو خبره نه، دا اوس دنیا هم په امتحان کې ده. اوس د خجالت او شرمندګۍ سره مخ ده. ولی د دنیا ولې داسې اسلامي ملکونه نن د امتحان سره مخ دي، مسلمانان د امتحان سره مخ دي، علما د امتحان سره مخ دي، ټول دنیا نن د امتحان سره مخ ده چې اوس به څه کوي. ورونو موږ هم د امتحان سره مخ یو. ثابت قدم سئ، محکم سئ، شاته ولاړ نه سئ، مخ ته ولاړ سئ. دنیا به فشار در باندې راولي، بد تبلیغات در پسې کوي، په بدو نومو به مو یادوي. لکن ګوري یو ډېره غټه لاسته راوړنه مو کړې ده، یو ډېره غټه کامیابي او فتح الله در په نصیب کړې ده. دا خاص د جهاد ثمره ده. ګوري چې د لاسه در څه ونوځي، شاته ولاړ نه سئ، مخ ته ځئ. اسلام و مسلمانانو ته د همت، د غیرت، د شجاعت تربیه ورکوي، د کمزوري او د شاتک تربیه نه ورکوي. پام کوئ چې د چا څخه متاثر نه سئ. خپل نظام وساتئ، محکمه یې وساتئ، در شا یې ودرېږئ. که څه ملاحظات وي الله پاک به حل کړي. موږ سره شریکوي بالکل په دواړو سترګو به د هر چا عرض منو، د هر چا عریضه به منو، د هر څوک چې مشکل لري منو. بیا که د افغانستان په هر کونج کې افغانستان څه کوي، د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امداد کومک وکړم. دا له څه کوي چې افغانستان مجاهدینو ته هم دا وایم، مسؤلینو ته هم دا وایم چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي پر خپل وخت، د خلکو عریضې اورېدل، د خلکو د امن دپاره کوشش، او تر ټولو به مو مهم هدف اسلامي شریعت نافذول. په هر شي کې به اسلامي شریعت نافذوي. که دا اسلامي شریعت نافذ شو، ټولو خلکو حقوق به پر ځای کېږي. ورې د شریعت خلاف ورزي به نه کوو. پر دا شریعت باندې زموږ اتفاق راځي. که د شریعت څه واوښتلو بیا به اتفاقي راځي. او موږ به په دې افغانستان کې دا یوه خبره درته کوم، نن دنیا پر مختلفو فرقو تقسیم شوې ده. زموږ په افغانستان کې هم داسې حالت راغلی دی چې دلته تر پخوا ډېر داسې فکرونه اوښتي دي. په دا 20 کال اشغال کې بیا ډېر فکرونه واوښتل. غربیانو هم تبلیغات وکړه، نورې مختلفې فرقې رالیدل چې ځایونه ونیول د دیموکراسي تر شعار لاندې، د بیان د ازادۍ تر شعار لاندې، د مذهبي ازادۍ تر شعار لاندې. دلته نصرانیت هم وروزل شو، خلک نصرانیان سوه، خلک کافران سوه، خلک مرتدان سوه.
نو خلک د مذهب سوا وشته. خو زموږ په افغانستان کې چې مطلق اکثریت ټول یعنی ډېر لږ خلک وي ټول د امام صاحب مبارک حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی پر مذهب باندې دي. اوس دغه مذهب دغه فقه پر وړاندې کې لاندې اسلامي نظام راوستل. اوس کله کله به داسې وشي چې یو حکم به صادر سي چې دا د شریعت حکم دی، د بل خوا به بیا دا خبره راپورته کیږي وای دا خو د شریعت خلاف ده، ولیکن هغه د شریعت خلاف نه وي. دا د امام صاحب په مذهب کې د امام صاحب په فقه کې دغه حکم دی، خو د امام شافعي صاحب په مذهب کې بل حکم دی. یو سړی راولاړېږي د امام شافعي صاحب د مذهب پر وړاندې کې وای دا د شریعت خلاف دی، دغه د شریعت حکم دی. ګوري هوښیار اوسئ چې خلک مو خطا نه باسي. دلته حکمونه ټول پر هغه شرعي قانون کیږي. د امارت په مقابل کې ګوري چې داسې یو خبره ودرسوه نسی، تحقیق کوي، پلټنه کوي، معلومات کوي، د هغه علماو څخه پوښتنه کوي چې هغه مذهبي علما وي، هغه مخلصین وي، هغه مجاهد طبیعت وي، د هغو څخه معلومات کوي و دا څنګه ده، دا خبره د شریعت سره موافق ده که نه ده. چې هغو درته وویل بیا هغسې کوئ. کله به یو څوک داسې درته وایي شریعت دغه دی، پام کوئ چې په هغو پسې ولاړ نه سئ. داسې ډېر خلک به راځي دا خبرې به کوي، په خلکو کې به تبلیغات کوي، قسم قسم به کوي. په کار دی چې تحقیق وشي، پلټنه وشي، د خپلو مذهبي علماو څخه پوښتنه کوي. حالت ښه روان دي، پر شریعت باندې روان دي. ګورې مسلمانانو زه یوه خبره تاسو ته کوم، که زه نن په دغه اوس د منبر ته ولاړم، که زه دا احساس کوم چې زه شریعت نسم راوستلی او دلته د شریعت څخه بلې خواته خبره روانه ده، قسم په الله که یوه دې کله ورسره پاتې سم. ګورې زه درته وایم 100% شریعت روان او زه دا کوشش کوم ټول نظام شرعي، ټول قانون شرعي، او تاسو به څو وخت وروسته به ووینئ چې زموږ ټول قوانین چې راوځي هغه به ووینئ چې د آیات او حدیث په رڼا کې به تخریج شوی وي. په هغه قانون کې به آیاتونه وي، حدیثونه به وي، مسائل به وي، فقه به وي، شریعت به وي، هغه به پکې کې لیکل شوی وي. پر دې باندې مکمل کار روان دی. 3 شعبې جوړې شوي، یو وارې دغه خپل وزارتونه دي دا په دې مکلف شوي دي چې تاسو سره هر څه قوانین دي هغه ټول پر شرعي طریقه باندې جوړ کړي، بیا یې وسپاري عدلیه وزارت ته، هغه بیا تخریج کوي، بیا هغه سپاري بل کمیسیون ته چې د قاضي قضات په مشرۍ جوړ دي، هغه بیا د نظر باسي، بیا به راځي موږ ته بل کمیسیون ورته جوړ دی، دا بیا د نظر باسو، بیا به دا عملي کېږي. که الله جل جلاله وکړه چې زموږ ستاسو په قرن کې افغانستان د یو ښه شرعي قانون خاوین سو، دا به زموږ ستاسو دپاره کامیابي وي او د آینده نسل دپاره به یو خدمت وي. رب جل جلاله دې پر دا شریعت باندې موږ ته استقامت راکړي او الله جل جلاله مو دې د ناکامو امتحان څخه وساتي. الله جل جلاله دې ستاسو د قربانۍ د دې ولس ډېر قدر یې کوو، ډېر قابل احترام. خدای جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د ټول ولس د دې قربانیو شکریا ادا کړو او د دې پوره قدر د دې د قربانۍ وکړو. د دې د اولادونو ورونو ستاسو اولادونه شهیدان شوي دي، هغه زموږ اولادونه دي، پروردګار دې جنت الفردوس ورکړي. او ټولو چې په دې جهاد کې په خبره، په ښه نیت، په مقابله، په تقریر، په شعر، په بیان باندې، په قلم باندې برخه اخیستې ده، رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي. الله جل جلاله دې دې جهادونه قبول کړي. الله جل جلاله دې ستاسو دا د اختر ورځ نیکمرغه کړي. مسلمانانو ورونو پر د خپلو مسلمانانو ورونو باندې، پر دې غریبانو او پر دې یتیمانو باندې رحم کوي، شفقت کوي. ګورئ دا یتیمانو رحم او شفقت په کلي کې پسې ګرځي، دا یوازې د حکومت ذمهواري نه ده، دا پر د عامو خلکو باندې فرض ده چې د یتیمانو ساتنه به کوي. ګورئ یتیمان ډېر قدر لري په اسلام کې. واما فاما الیتیم فلا تقهر، الله پاک وایي په یتیم باندې قهر مه کوئ. او بل تاسو ته معلومه ده په یتیمانو کې یو یتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې یتیم دی. رب جل جلاله د ټولو انبیاو قدرمن رسول او د ټول دنیا مشر او د ټولو انسانانو هغه بهترین او اشرف مخلوق الله پاک وګرځاوه او دا یتیمو. نو یتیمان چې دی الله ته ډېر قدرمن دي، تاسو یې قدر کوئ او د دې غریبانو قدر کوئ. په آخر کې بیا تاسو ته
دا لوی اختر مبارکي وایم. الله مو اختر نیکمرغه که. خدای تعالی جل جلاله مو د ټولو افاتو بلیاتو څخه وساته. الله مو په دې امتحان کې کامیاب کړ. ټول دې الله کامیاب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.